که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم په آخري پراپرټي باندې تاسو ته کار کوم چې مثال هغه څه دی allow zero length. allow zero length مثال ته راځم په دې فیلډ کې نوم ورکوم ورته چې first name او بل څه دی last name. زه دا سیف کوم دا ټیبل ورته ټیبل 1 په نامه مخکې مرته آی ډي ورکړه. اوس ورته چې نو ایز پرایمري کی دی ټیبل ته نو ورکوم. اوس د پرایمري کی فیلډ دلته آن نشو. په دې کې راځم دلته ګورئ allow zero length ته راځم. allow zero length چې دی دا یاس دی. کله چې ویو کومه مثال دلته زه راځم ورته ټایپ کوم ورته زکي یوسف زی. که زه دلته راشم دا خالی پرېږدم نو بیا نل راځي. نل معنا د چې unknown value null unknown value null څه رقم دی دا په دې شکل سره null راځي. null unknown یعنی دا معلوم نه دی. د دې لپاره باید زه څه وکړم دلته باید راشم مثال زه ډبل کوټیشن دوه ځل ورته ورکړم. مثال دا څه مني دا اوس دلته سټرینګ سټور شو خو مونږ ته نه ښکاري خو دې کې سټرینګ سټور شو دا نن نه دی دا اوس نون ویلي دی مثال پیژندل شوی ویلي دی چې دا یعنی خالی نه دی دلته یو سټرینګ سټور شو او نل ویلو نه دی. نو دا د الاین زیرو لینټ لپاره دا کار کوي. که زه راشم دلته allow زیرو لینټ لرې کم نو کم او بیا راشم ټیبل ته دا اول سیف کوي او بیا ټیبل ته راشي ویو. که زه ورته وایم چې په دې کې زه راځم ورته وایم ډبل کوټیشن ورکوم دا نه مني ځکه چې هلته د فیلډ پراپرټي نه دی وایي ټیبل 1 field name cannot be zero length string لکه دغه zero length string دی چې مثال دا په خپله یو ویلو دی یعنی نل نه دی. دا په دې حالت کې دا نه مني. که سکیپ کوم بیرته راشم او دا یس کوم بیا ورته چې سیف ویو او راشم دلته زیرو لینټ مثال کرکټر ورته ورکم دا مني. نو دا چې allow زیرو لینټ مثال په دې شکل سره او کنه په غیر دغه نل په نامه ویلو اخلي او هغه چې دی بیا unknown ویلو دی. اوس چې مثال کله چې موږ دلته ورته ډبل کوټیشن ورکو دا نون امپټي ټیکسټ دی مثال یعنی کرکټر نه ښیي خو نون دی مثال دا موږ unknown ویلو دې ته نشو ویلی. دا allow زیرو لینټ په اړه باندې لنډ معلومات. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. پښتو په خپله ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ.